دا پیغام خاص د مسافرو لپاره چې دوی په ویډیو کال باندې د خپل زنانې سره ټلیفون کوي، خبرې کوي، د دوی دا ویډیو ریکارډ شوي او بیا وایرل شوي، په دې سره کورونه خراب شوي او خاندانونه تباه شوي او ژوند خراب شوی دی په دې باندې. زه ډیر مجبور شولم چې پر دې حواله باندې یو ویډیو جوړ کړم، مسافر ورونو ته یو پیغام ورکړم، ځکه په دنیا کې انسان هر پریشانی زغملای شي، هر مشکل چې باندې راشي دی برداشت کولای شي، که غریبي وي هغه برداشتېږي، خو لیکن بې عزتي نه برداشتېږي. په دنیا کې تر ټولو ګران شی چې دی هغه عزت دی. هسې هم په ویډیو کال باندې د خپل زنانې سره خبرې کولو سره انسان حالات خرابېږي، سوچونه فکرونه یې بدلیږي، خو لیکن انسان به ډیر زیات احتیاط کوي، ځکه نن سبا داسې وخت دی چې په خپل دوست باندې به باور نه کوي. بعض وخت دا ویډیوګانې د دوستانو د وجې وایرل شوي، یعنی یو دوست ستا څخه موبایل واخلي د ټلیفون په بهانه باندې یا څه بهانه باندې، په دې کې وګوري ستا د کور تصویران ویډیو هغه خپل موبایل ته واړوي او بیا دا وایرل کړي. داسې ډېرې واقعې، داسې ډېرې کیسې چې د هغه مخې ته راغلي دي. نو اول خدا خبره چې کله تاسو په ویډیو کال باندې خبرې کوئ، هیڅ کله د خپل زنانې څخه په ویډیو کال باندې دا غلط ډیمانډ مه ورته کوئ چې ته پرایویټ پارټس راته ښکاره کړه، زما څه مطلب دی د خبرې تاسې پوهیږئ. یو خو دا حرام او ناجایز عمل دی، او دویم که چیرې دغه شی وایرل سي او د بهر خلکو ته راوځي نو بیا به په تا کې څه پاتې وي، او کور ته به خپلې زنانې ته به کوم شکل باندې ورځي. د دې سره کورونه خراب شوي، طلاقونه راغلي او ژوند تباه شوی دی. نو ډیر زیات احتیاط کوئ، د خپل ژوند خیال وساتئ، د خپل کور ودانې د ژوند خیال وساتئ.